ماڼوګله پښتو او پښتنه مینه. لیکواله هما ظفر احمدزی. لوستونکی مرسل احمدزی. د جانان له حیا ډکه مینه اوس نو کور کې هم له چانه پټه نه وه. نازکې دا خبره د مور او د جمال تر غوږ رسولې وه. د جانان واده او د هغه هر ارمان پوره کول د جمال لویه هیله وه او ملاتړ یې کړی و چې که خیر وي راځي به او د جانان دا ارمان به پوره کوي. جانان هم پټ په زړه کې د جمال لالا د راتلو لارې څارلې. کله خو به د نازکې له ځورولو نه خلاصېده. که هاخوا به تله او که دې خوا دا سندره به یې ورته په ګنګوسي کې وویله: موږ به ناوې راوړو مازدیګر دی. مور به یې هم پټ له ځانه سره ورته وخندل. د جمال په موبایل باندې کوم چې یوه میاشت مخکې د خپل ملګري په لاس مور ته استولی و له مور سره خبرې وشوې او هغې ته یې ډاډ ورکړ چې که خیر وي راتلونکي پنجشنبې ته به راځي. د دې خبرې اورېدو سره د زوی په انتظار کې د مور بې قراره سترګې لارې ته وې. جانان او نازکه هم له دې خبرې اورېدو سره په جامو کې نه ځایېدل. د انتظار دا شېبې که څه هم لنډې وې خو دوی ته ډېرې اوږدې ښکارېدې. جانان د جمال د راتلو زیری فیض اکا باندې هم کړی و. هغه هم د ده په خوشحالۍ ډېر خوشحاله و او دواړو هره ګړۍ په شمېر کې نیولې وه. دا دی نن د پنجشنبې ورځ وه او دا د انتظار شېبې پای ته رسېدلې وې. جمال کور ته را رسېدلی و. له ډېرې مودې وروسته د زوی په لیدو د مور په مخ د اوښکو رودونه د درېدو نوم نه اخیسته. د جانان او نازکې لپاره دا خوښي له اختر نه کمه نه وه. که نازکه د مور د زړه ټوټه وه خو جمال او جانان د مور په مخ دوه سترګې وي او په همدې دوو سترګو مورکۍ ته ټوله دنیا روښانه وه. مورکۍ له دې خوشحالۍ نه په جامو کې نه ځایېده. د ژوند په دې سرمایه ځان ورته شتمن ښکارېده. کله به یې یوه ته کتل کله بل ته او د خدای شکر به یې پر ځای کړ. جانان خو به لا کله لږ ځوروله چې مورکۍ مشر زوی دې راغلی نو زما په قصه کې نه یې. مورکۍ به ورته په خندا شوه. نازکه خو د جمال لالا ورته راوړو ډالیو په لیدو نه مړېده. بل خوا هلته په بر پټي کې د فیض اکا د شپېلۍ غږ لکه د کشکرې چاته د خوښیو زیری ورکول. د جمال په کور کې لا 3 ورځې وتې وې خو کله به چې د باندې د تلو په تکل و نو جانان به ترې وپوښتل: لالا چیرته ځې؟ نو نازکې به په کړس وخندل او ورته وبه یې ویل: نه لالا چیرته نه ځي. د چیرته نه ځي په مطلب جمال هم ښه پوهېده او د جانان د پوښتنې او د نازکې په کړس خندا جمال ته هم ډېر خوند ورکاوه. ځکه خو به یې کله د جانان د ځورولو لپاره هسې وویل: زه به لاړ شم. جانان هم نور په دې پوهېدلی و چې جمال لالا د ده له دې حالت نه خوند اخلي. ځکه به یې ځان غلی ونیوه او هڅه به یې کوله چې د چیرته ځي کلمه یې له خولې ونه وځي. یو سهار جمال له مور سره د خبرو اترو نه وروسته د ګلخان اکا د کور پر لور روان شو. نازکې دا خبره د جانان تر غوږ رسولې وه چې نن جمال لالا چیرته ځي. مور یې نازکه او جانان په یو ورک انتظار کې د جمال بیرته کور ته راتلو ته ډېر بې قراره وی. خو یو بل ته یې څه نه ویل او نه یې په یو بل ځان پوهاوه. خو کله چې جمال کور ته راغی نو لږ غلی شان ښکارېده. هڅه یې کوله چې څوک پرې پوه نه شي. دا ګړی جانان کور کې نه و. جمال نازکې ته د چای لپاره وویل او نور له مور سره په ګنګوسي شو. جانان چې کله راغی نو هڅه یې کوله چې په څه ناڅه پوه شي خو له شرمه یې غږ نه کاوه. وسوسه یې زړه کې زیاته وه.
همداراز له دې وروسته هم جمال څو ځله د ګلخان اکا کور ته ورغلی و. دا چې د ده او ګلخان اکا ترمنځ څه خبرې شوې وي نورو ته لا په ډاګه نه وي، خو جمال دې موضوع ته اندېښمن ښکارېده. دا ځل جمال له مادو سره په ټینګ عزم یو ځل بیا د ګل اکا د کور پر لور روان شو. ګل اکا د جمال په لیدو د تل په شان له ځای نه راپاڅېده او جمال یې په تندي ښکل کړ او روغبړ سره یې وویل: جمال خان زویه، په راتلو دې هم خوشحالېږم او هم ډېر خفه شم چې زما له کوره خالي ځولۍ ځې. دا سوال مې ومنه، له دې کاره تېر شه. جمال لږ مسک شو او ویې ویل: ګل اکا، سوال ته خو زه راغلی یم او راځم، نو دا خالي ځولۍ ته له ګلو ډکه کړه. هر څه ستا په لاس کې دي. خبره داسې وه چې ګلخان اکا له همغه اول ځل نه جمال ته نقلي و.